په پلازمینه کې د امام ابو حنیفه د 3 ملي او نړیوال نندارتون پای. د سوداګرۍ او پانګونې خونه دغه نندارتون له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي څه باندې 200,000 تنو له دې نندارتون څخه لیدنه کړې ده چې د سوداګرو څه د 70 میلیون افغانیو په ارزښت کورني تولیدات پلورل شوي دي. د دې خونې د مسؤلینو په وینا د کورنیو او بهرنیو سوداګرو ترمنځ د میلیونونو ډالرو په ارزښت د همکارۍ تړونونه هم لاسلیک شوي دي. په ورته مهال خصوصي سکتور د واکپال حکومت لخوا د لا ډېر ملاتړ غوښتونکی دی. بیشتر از 70 میلیون افغانی فروشات داشتیم. 324 قرارداد داخلی بین شرکت‌های داخلی ما برگزار هستیم که به ارزش بیشتر از 60 میلیون افغانی و همچنین شرکت‌های خارجی ما که در روز دوم نمایشگاه ما یک کنفرانس تواصل تجارتی در هتل سیمنا داشتیم. در اون کنفرانس هم یک قراردادهای بی تو بی که صورت گرفت. قراردادهای زیاد برگزار هستیم که تقریبا به ارزش 50 میلیون دلار. د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم له سوداګرو د لا ډېر ملاتړ څخه ډاډ ورکوي او له نړیوالو سازمانونو غواړي د پیسو په انتقالاتو او د ویزو په ترلاسه کولو کې له افغان سوداګرو سره همکاري وکړي. د نړیوالو سازمانونو نه مو غوښتنه دا ده چې موږ د تاجرانو او د تجارت په برخه کې د ویزو او د پیسو د انتقال او د سره سره نورې کومې ستونزې چې لرو دوی په دغه برخه کې د موږ سره همکاري وکړي. حاصل قیاس د موږ د خصوصي سکتور په ملاتړ باندې لکه څنګه چې د دوحې په کنفرانس کې هم په دې باندې خبره شوې وه. د دوی نه مو غوښتنه دا ده چې د موږ د اقتصادي سکتور د ودې او پرمختګ په اړوند د موږ لاسنیوی وکړي. د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال هم د داشان نندارتونونو ترسره کېدل د اقتصاد وده او د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو ټینګېدو لپاره مهم بولي او له سوداګرو څخه پر لا ډېر ملاتړ ټینګار کوي. اسلامي امارت کوشش کوي چې د افغانستان او سیمې نړۍ اړیکې په اقتصادي او سوداګریزو همکاریو استوارې او پراخه کړي. موږ د سیمې له هیوادونو په ځانګړي ډول د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره ښې اړیکې لرو او سوداګري کچه مو ورځ تر بلې لوړیږي. ښاغلی کبیر په بله برخه کې د افغان سوداګرو پر وړاندې د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو له لوري د رامنځته شویو ننګونو څخه نیوکه کوي. وایي دغه شان اقدامات د دواړو لورو ترمنځ اړیکې زیانمنوي. افغان پانګوالو ته د ستونزو ایجادول، د لارو بندول او په قانونه ډول د مالیاتو لوړول به د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري او اړیکې زیانمنې کړي. موږ په بدیلو لارو هم فکر کوو او غواړو چې افغانستان له بېلابېلو هیوادونو سره اقتصادي راکړه ورکړه ولري. دا په داسې حال کې ده چې د وروستیو کې پاکستان د سوداګریزو توکو صادراتو په ځانګړې توګه د افغانستان پر کرنیزو مالونو د ستونزې پر رامنځته کولو سره افغان سوداګرو ته میلیونونه ډالره مالي زیانونه اړولي دي.